السلام علیکم درنو دوستانو. هغه سلور طریقې چې په هغه طریقو باندې جنې ډېر په اسانه راضي کیږي او مینه کوي، یعنی مینه ته زړه ښه کوي. ځان که خبرول غواړئ دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، په دغه کارونو کې چې ښځه پرې راضي کیږي او دغه سلور کارونه دي، ډېر زبردست معلومات دي، پټ رازونه دي. په دغه کې لومړی کار چې هغې سره ښځه راضي کیږي هغه د ښځې عزت کول دي. قدرمنو، د دې نه علاوه به تاسو سره نور هم درې داسې ضروري معلومات شریکوم چې هغه به ستاسو دپاره بالکل نوي وي. خو عزت کول دا یو داسې خبره ده که یو سړی یا یو خاوند د خپلې ښځې عزت کوي، نو ښځه هم د هغه هر خبره مني او هر کار ته یې راضي کېدلی شي. دویم قسم کار چې هغه ډیر زیات ضروری دی او پکار دی چې خاوند یې ښځې سره وکړي، هغه دا چې خاوند ته پکار دی د ښځې احساسات وپېژني او د ښځې هر هغه ضرورت پوره کړي چې د هغې ضرورت وي، یعنې که هغه د کوروالي کولو حاجت وي یا نور داسې. ځکه چې په دغه کار سره ښځه په خپله خوله باندې نشي ویلی، نو پکار ده چې سړی د هغې احساس درک کړي او په هغې کې ځان پوه کړي او ښځې سره په وخت باندې د هغې خواهشات پوره کړي. دریم قسم کار چې هغې سره هم ښځه د خاوند سره مینه کوي او راضي کیږي هغه دا دی چې ښځې ته کله نه کله تحفه راوړل دي، یعنې که د هغې د پیدایش ورځ وي یا بله داسې د خوشحالۍ ورځ وي، د اختر ورځ وي، پکار ده چې خاوند خپلې ښځې ته تحفه راوړي. په دې کار سره د ښځې په زړه کې مینه نوره هم زیاتېدلی شي. او څلورم کار دا دی چې خاوند ته پکار دی ښځې ته په ځینې وخت کې داسې خبره کوي چې زه تا سره مینه کوم، ته زما خوښه یې، ته زما زندګي. نو دې خبرو سره هم د ښځې په زړه کې مینه زیاتېږي. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.